السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام درته کوم ملګرو. الله دې وکړي چې راته روغ جوړ ویاست. ملګرو، نن په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه موږ د یوټیوب چینل جوړ کړو او هغه ته ویډیوګانې اپلوډ کړو او بیا پیسې ځینې وګټو او ملګرو او پښتنو وروڼو ته خدمت وکړو. نو راځو یوټیوب ته. یوټیوب چې موږ کله خلاص کړو نو یوټیوب چې موږ کله خلاص کړو نو دلته موږ په دې چې کلیک کوو، په دې کونج کې، په دې اپشن. خو تر دې ویډیو شروع کېدو نه مخکې خو زه تاسو ته دا وایم چې که چېرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاست او زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه یې سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ تر دې ویډیو لاندې دا سور د سبسکرایب بټن دلته درته راځي، په دې به کلیک داسې وکړئ. د ګنټۍ نښه راځي، په دې به هم کلیک درسره وکړئ چې زموږ هره ویډیو تر تاسې پورې در ورسېږي. نو راځو ویډیو شروع کوو. په دې کونج کې په دې اپشن چې موږ کله کلیک وکړو بیا به دلته په دې چینل باندې په دې ځای کلیک وکړو. دې چې موږ کله کلیک وکړو تاسو ته دا رقم مخ رااړوي. تاسو چې په ایمیل کې کوم نوم شی ورکړی دی هغه دلته درته رااړوي. خو زه دلته اوس دا د خپل چینل نوم ورکوم. مثلا دلته په سر کې به تاسو انګلیشي نوم ورکړئ په انګریزي باندې، او لاندې به بیا تاسو دلته پښتو نوم ورکړئ، مثلا تاریخي افغانستان. په سر کې ما دغه په انګریزي ورکړو، دلته لاندې پښتو باندې دا نوم ورکړو. تاریخي افغانستان. دلته راځو په دې ځای کلیک کوو، دا چینل چې لیکلی په دې چې موږ کلیک وکړو بیا لږ انتظار کوو. بس دا اوس زموږ چینل جوړ شو. بس دا په دې نامه باندې اوس چینل جوړ شو. بس چینل ډېر اسانه جوړېږي. اوس چې بیا موږ ویډیو ورته اپلوډ کوو بیا به موږ په دې ځای کلیک کوو. په دې چې موږ کله کلیک وکړو موږ ته دا رقم دا ویډیو راوړي، کومه ویډیو چې تاسو غواړئ ورته اپلوډ یې کړئ. دلته هره ویډیو مثال دغه رقم ورته اپلوډ کولی شئ. دلته چې بېرته کله ځې راووتلاست په دې ځای چې موږ کله کلیک وکړو دا سیټینګ دا ځای چې درته راوړي دلته ګوره په دې ځای کې تاسو تفصیل بیانولی شئ چې زموږ چینل د دې شي په باره کې ده، د دې شي په باره کې. مثال دلته موبایل نمبر کې لیکئ، هر شی چې لیکئ دلته مکمل معلومات دلته ورته لیکئ. د زر حروف مثال تاسو دلته لیکلی شئ، هر څه په باره کې تاسو چینل جوړاوه هغه تفصیل به دلته ورسره ولیکئ. او زه ویډیو جوړوم نو دلته به تاسو تصویر دا د شا د دې ځای تصویر دلته مثلا ورکولی شئ، او دلته بیا د پروفایل تصویر دغه دلته ورکولی شئ. مثلا په دې ځای چې کلیک وکړو بیا په دې تصاویر اخري باندې کلیک کوو، دلته چې تاسو هر تصویر ورکوو. مثلا اوس ما دا تصویر ورکړو، لږ انتظار ورته کوو. دلته دا تصویر په دې ځای لګېږي په دې پروفایل باندې، ګورئ دا تصویر پرې ولګېد. بس اوس به ستاسو چینل شو، بس ستاسو چینل اوس تیار ده، ویډیوګانې ورته اپلوډ کړئ. او یو بله خبره پاته ده چې چینل به څنګه ویریفای کوو، هغه بیا زه په دې پسې انشاءالله بله ویډیو جوړوم، په هغه کې به بیا تاسو ته دا وښیم چې تاسو خپل چینل داسې ویریفای کړئ.